د کابل د تېرې شپې د برید پوره معلومات. برید څنګه، چېرته، چا او ولې ترسره کړ او څه وشول. سلامونه او احترامات مو ومنئ. تېره شپه 15:10 بجې د یوې خورا درنې چاودنې غږ واورېدل شو. د کابل هرې سیمې میشتو فکر کاوه چې چاودنه دوی ته نږدې شوې. په هر حال چاودنه کابل ښار ته څیرمه په کابل بای کې د خارجیانو په ګرین ویلج کمپ باندې ترسره شوې ده. چاودنه موټر بم وه چې تر 1 کیلومتر پورې ساحه یې اغېزمنه کړې. له چاودنې وروسته په سیمه کې د تیلو یو ټانکر هم وراخیستی. وروسته په سیمه کې د درنو او سپکو وسلو غږونه اورېدل شوي. عملیات د ځانګړي کیتي عسکرو د خوشحال سادات په قومندې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چې 400 بهرنیانې خوندي ځای ته لیږدولي چې سفیران هم پکې شامل دي او 15 تنه بریدګرې وژلي دي. د تلفاتو په اړه ویل کېږي چې 14 تنه هم وګړي شهیدان شوي او 119 نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او د ګڼو بهرنیانو د وژلو او ټپي کولو خبرې ورکړی. دوی وایي دغه برید یې د هوایي بمباروي او چاپو په بدل کې ترسره کړی دی. چاودنې په سیمه کې ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغې پیښې په غبرګون کې نن لاریون هم ترسره شوی و. لاریون کوونکي له حکومته غواړي چې دغه کمپ د له دې ځایه لرې کړي. دوی وایي دا شپږم ځل دی چې په دغه ځای برید کېږي، خو خارجیان ژغورل کېږي او عام وګړي وژل کېږي او مالي تلفات هم وراوړي. په هر حال دا د کابل د تېرې شپې د برید په هکله معلومات. په هر حال تاسو د دغه برید په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.